دوستانو یو لیوه په شړپ شړوپ په خوراک کولو بوخت و چې په ستوني کې یې یو هډوکی ونښتلو. نه یې ایستلی شو او نه یې تېرولی شو، او بده یې لا دا چې له خوراک کولو هم ولوېدلو. د وږسترګي لیوه لپاره نو طبعا دا ډېره سخته ګړۍ وه. چټک یې ځان زاڼې ته ورسولو. پوهېدلو چې هغه به په خپلې اوږدې غړۍ او مشوکې سره په اسانۍ سره هډوکي ته ورسیږي او راوبه یې باسي. لیوه زاڼې ته وویل: که زما له ستوني دې دا هډوکی وویستلو نو په یوه ښکلې ډالۍ به دې ونازوم. دا چې له تصوره لرې نه ده چې زاڼه د لیوه په خوله کې د خپل سر له ننویستلو څخه ډارېدله هم، خو بیا هم د لیوه د غوښتنې سره سم هغې هډوکی وویستلو. لیوه د هډوکي په ایستل کېدو سره راحت شو او روان شو. زاڼې په تلوار سره ورباندې غږ وکړ: هغه زما ډالۍ. لیوه په غضب کې وویل: څه؟ ته پوه نه شوې؟ دا نو بس نه ده چې تا زما په خوله کې خپل سر ننویستلو او ما درنه پرې نه کړ. له خودغرضو څخه د خیر تمه کول نه دي پکار. له داسې خلکو سره ناسته او ولاړه د هیڅ چا لپاره د خیر باعث نشي کېدی.